اوسېږم داسې خلکو کې چې نور په کاڼو ولي اوسېږم داسې خلکو کې چې نور په کاڼو ولي لګیا دي لا حاصله او هم غر په کاڼو ولي اوسېږم داسې خلکو کې چې نور په کاڼو ولي لګیا دي لا حاصله او هم غر په کاڼو ولي خبره خو دلیل غواړي دا خلک بې دلیله خبره خو دلیل غواړي دا خلک بې دلیله دلیل چې په کوم سر کې هغه سر په کاڼو ولي خبره خو دلیل غواړي دا خلک بې دلیله دلیل چې په کوم سر کې هغه سر په کاڼو ولي او دا څوک په خوب وده دي نه وي دا څوک د مودو په خوب وده دي نه ویښېږي دا څوک دي له مودو نه ورله ور په کاڼو ولي دا لنډ بحر غزل دی دا حالونه دي یو زه یم ستا یادونه دي یو زه یم دا حالونه دي یو زه یم ستا یادونه دي یو زه یم انګازې د خپل اواز دي ګمبتونه دي یو زه یم انګازې د خپل اواز دي ګمبتونه دي یو زه یم غرسنۍ د په ګټ ناسته دنګ دنګورونه دي یو زه یم د فریب د ګلو ډک دي ګلدانونه دي یو زه یم د فریب د ګلو ډک دي ګلدانونه دي یو زه یم څه بایلمه څه ګټمه میدانونه دي یو زه یم څه بایلمه څه ګټمه میدانونه دي یو زه یم ستا په شان یو بل ګورم دوکانونه دي یو زه یم ستا په شان یو بل ګورم دوکانونه دي یو زه یم او د هغې پېښې نه پسته داستانونه دي یو زه یم په یوه نقطه دننه جهانونه دي یو زه یم په یوه نقطه دننه جهانونه دي یو زه یم پروت جونګړه کې خوب وینم پروت جونګړه کې خوب وینم محلونه دي یو زه یم او خوږه ځمکه مې لمبه شوه بل اورونه دي یو زه یم تش سوالونه دي هغه ده جوابونه دي یو زه یم تش سوالونه دي هغه ده ځوابونه دي یو زه یم د یو نوي سوچ ښکار یم کتابونه دي یو زه یم خپل آفتاب ته به څنګ رسم تش خوبونه دي یو زه یم خپل آفتاب ته به څنګ رسم تش خوبونه دي یو زه یم زخمونه پکې ویښ چې د دې ښار دي او که نه دي دردونه نغمهګر مې د مایار دي او که نه دي اسمان ځمکې له راغې ځمکه بره په اسمان ده دا خلک په دې حال څه بېقرار دي او که نه دي او ماحول د مصنوعي خندا نه شین دی په شا وړي ماحول د مصنوعي خندا نه شین دی په شا وړي ماحول کې ټول ذهني طور بیمار دي او که نه دي ماحول د مصنوعي خندا نه شین دی په شا وړي ماحول کې ټول ذهني طور بیمار دي او که نه دي او عمل چې خدای خبر به یې د کومې مرتبې وي عمل چې خدای خبر به یې له کومې مرتبې وي خبرو ته یې ګوره دا اوتار دی او که نه دي او دانش یې په کچکول کې کوهینور دی او فقیر دی دانش یې په کچکول کې کوهینور دی او فقیر دی رتبې چې برابر یې د پیزار دی او که نه دي دانش یې په کچکول کې کوهینور دی او فقیر دی رتبې چې برابر یې د پیزار دی او که نه دي په زلفو د ګلونو کتارونه شهیدان شو په زلفو د ګلونو کتارونه شهیدان شو لښکرې مې کوڅو کې په کتار دی او که نه دي په زلفو د ګلونو کتارونه شهیدان شو لښکرې مو کوڅو کې په کتار دی او که نه دي او رنگ اخلي له رنګریز رنګ که فکر ورته وکړي رنگ اخلي له رنګریز رنګ که فکر ورته وکړي غزل له د رنګریز ګوتې په کار دی او که نه دي او افتابه د خپل ځانه هجرت لویه معجزه ده افتابه د خپل ځانه هجرت لویه معجزه ده باغونه ورته جوړ د سورنګار دی او که نه دي زخمونه پکې ویښ چې د دې ښار دی او که نه دي دردونه نغمهګر مې د مایار دی او که نه دي ډېره مننه چې تاسو زم برداشت کړم مننه دا
د بهن مې کلی شوی نظم دی ننداره عنوان دی د دې کلي بره چم کې یو کچه د خټو کور دی واړه چیت چیت دیوالونه یو طرف ته دیوال نشته چې باران سره پرېوتی هلته پړې یې تړلې یو شړی د کور د مشر دوه څادرې درې پړوني په دې پړي اویزان دي چې د کور پرده پې جوړه یو وړه شانې ډیوډۍ چې د کوڅې تنبی نشته وچ لرګي پروت په بوتکو دی چې بوجۍ ورته ویزان ده دا بوجۍ باران وهلې پکې ځای په ځای سوري دي دې سورو کې یوه سترګه روزانه په انتظار وي زبردست د صدر صاحب د اخري کلام نه پس زه یو ځل بیا د راغلو شاعرانو ملګرو د راغلو میلمنو کلیوالو وړو ماشومانو او د خپل ارګنایزیشن یوسفزی ویلفیر ارګنایزیشن د ملګرو یو جهان مننه کوم چې هغوی په دې محفل کې په دې واده کې په دې پروګرام کې